دغه قبایل خو ډېرې قربانۍ دي دا ریاست یایي چې قبایل قربانۍ ویر دي خو نن ډېره د افسوس خبره ده چې دی په کشمیر خبره کوي دی په بل ځای خبره کوي خو د وزیرستان خلک مقصد دا دی چې په سرې سترګې جوړي چې تر څو پورې د دې مطالبې حال نه وي تر هغه پورې دا کیمپ په دغه ځای وي او کیدای شي که چیرې ریاست دغه ټکرای پیړان که نو مخ ته ووړ ووړ که دامر وخلي مخ ته و کیما د میسر سیپیدو و دیتا ورتاک شو او دغسې ټانګ دی خان ته تاک شو چې کیما درنا نوستادو د کوټکي په جنوبي وزیرستان شوی د کوټکي مارکیټ سره دا چې کیم خلک لینډ مینس ورزولی دی دا د هغې خلک دی چې څوک په 2015 شي څوک په 17 18 19 نو خو تاسو ته پته ده چې جنوبي وزیرستان شي لینډ مینس مکمل کارلی دي او خاص کر په ټول جنوبي وزیرستان شي چې کومه د کوټکي علاقه ده او دا خلک په 2011 کې راغلی دی نو د 11 نه د 21 پرې ریاست دمره ټیم نه ملاویږي او په دا باندې ټول عمر تیر کړ چې دا د رشیا بامینا دي د ازبک کې د تاجک کې هغه ګوره غونډه دنیا ته پته ده او نن چې دا کیم خلک و دغه کیم ته راوتلی دی دا زنانه راوتلي دي بچیون ځوانون راوتلي دي دا د مجبورۍ راوتلي دي دغه خلک مخ ته په ټریکټر شه مزدوري کړې او دغه و مقصد دی چې په وټلینه شه مزدوري کړې نن د مزدورولي په وجه باندې څوک په نګاري یا په هوټل شهانه لګوي دا خلک داسې نه دی د دغه د ریاست ټول دروازې ټکاولې دي داسې برګډیار کارنیل میجر او پولیټیکلی داسې افسر نه دی پرېښی چې د خپل فریاد ورته کړی نه دی او د خپل فریاد ور رسولی نه دی خو ریاست بالکل د په دا برابر کړ نو دا یو میټینګ سره وکړه مزدورونه چې میږو درنه کوي بهرحال د مسلې حال میږ غوړي او د مسلې دا حال حکومت په زر نه وغوړي که څه کیږي څه نقصان کیږي او د خلکو تکلیف راسي دغه ریاست ذمہور وي دغه سیول انتظامیه ذمہور وي او دغه خلک چې کیم پنډینا مخ ته راغلي دي د خلک نه دی دغه د کلاکه انکوایري وشي چې دا ویل د تر دی رسولي او نوې چې کیم دغه غوښتل دو چې کیم د شهدا پیکج دی ادا ورته ملاوي شي او ور سره د نګاره ورته ملاوي شي وړه وړه بچون دي لوسی نه نشتا پښې سترګې نشتا دغه قبایل خو ډېرې قربانۍ دي د ریاست یایي چې قبایل قربانۍ ویر دي خو نن ډېره د افسوس خبره ده چې دی په کشمیر خبره کوي دی په بل ځای خبره کوي خو د وزیرستان خلک مقصد دا دی چې په سرې سترګې ژوړي